دا د احمد کیسه ده. یو مهربان او زیرک هلک چې په یو ښکلي کلي کې اوسېده. هر سهار به احمد اسمان ته کتل او د مرغانو الوتل به یې په مینه سره لیدل. هغه به په زړه کې ویل کاشکې زه هم د مرغانو په شان الوتلی شم. خو احمد نه پوهېده چې دا خوب به یوه ورځ رښتیا شي. یوه ورځ کله چې احمد په ځنګل کې ګرځېده، ناڅاپه یو کوچنی ځلانده مرغه ولید. دا مرغه عادي نه و. د هغه وزرونه د سرو زرو په شان ځلېدل او نرم رڼا ترې خپرېده. مرغه ور احمد ته ورنږدې شو او په نرمه ژبه یې ویل سلام احمد، ته غواړې الوتل زده کړې؟ احمد په حیرانتیا او خوشحالۍ ویل هو، دا زما تر ټولو لوی خوب دی. مرغه موسک شو او ویل نو بیا راځه، زه به تا ته زده کړم. په لومړي سر کې احمد هڅه وکړه چې ټوپ وکړي او الوت وکړي، خو هغه سمدستي بیرته ځمکې ته ولوېد. هغه لږ خفه شو او په خاموشۍ کې کېناست، خو مرغه ورته ویل هڅه مه پرېږده، هر لوی کار د کوچنیو ګامونو نه پیل کېږي. احمد ژوره ساه واخیسته او بیا یې هڅه وکړه. ورځ په ورځ هغه تمرین کاوه، ټوپونه یې وهل، منډې یې وهلې او هیڅکله یې تسلیمېدل ونه منل. کله کله به هغه ولوېد، خو بیا به پورته شو. مرغه به تل د هغه تر څنګ او هغه ته به یې حوصله ورکوله. یوه ورځ کله چې نرم باد چلېده، احمد یو لوړ ټوپ وکړ او ناڅاپه هغه لږ د ځمکې نه پورته شو. هغه په حیرانتیا چیغه کړه زه الوتلم. مرغه په خوشحالۍ ویل هو احمد، ته وکړل. ورو احمد نور هم پورته شو او بالاخره یې د اسمان خواته الوت پیل کړ. هغه د وریځو ترمنځ الوت کاوه او زړه یې له خوشحالۍ ډک و. احمد ویل دا زما د ژوند تر ټولو ښکلی احساس دی. وروسته کله چې لمر لوېدو ته نږدې شو، احمد بیرته ځمکې ته راغی. هغه مرغه ته وکتل او په مننه یې ویل مننه زما ملګري، ته زما خوب رښتیا کړی. مرغه موسک شو او ویل نه احمد، ته خپله پر ځان باور درلود، همدا ستا ځواک دی. له هغې ورځې وروسته احمد نور هم زړور شو. هغه پوه شو چې که انسان پر ځان باور ولري، هیڅ شی ناممکن نه دی. هیڅ لیملات شي. او د دې کیسې سبق دا دی: په ځان باور، هڅه او مهرباني انسان ته هر هدف ته رسوي. پای.